السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پښتنو ترمنځ یو ډېر ښکلی بحث شروع شوی دی. هغه دی په سیکولریزم باندې، لیبرلیزم باندې، بیا د دې تعلق اسلام سره، د اسلام کې چلیدي شي نشي چلیدي. نو حسیب یو ځوان دی د افغانستان، هغه ویډیو وکړه. هغې په جواب کې بیا لونګین یو لږ ویډیو وکړه. نو یو کس د سیکولریزم دپاره ووایي چې دا پولیټیکل ایډیولوژي ده. د بل ملګري ووایي چې دا اسلام دشمنان دي، موږ دا نه غواړو، دا ایډیولوژیز د اسلام خلاف دي، زموږ د معاشرې، زموږ د کلتور دا د دې خلاف دي. د دواړو ښه ډېر فالوورز دي. زه نه غواړم چې دواړو ته غلط ووایم یا صحیح ووایم، خو هغه فالوورز کوم چې د هغې ویډیوګانې کتلي دي، دا ویډیو لازمي وګورئ. په اسانه ژبه کې پوهیږم، ځکه لونګین هم چې دی هغه ګوګل ته لاړو، ګوګل نه انګریزۍ ترجمه یې هر څه وکړې. نو ګوګل یو بلاګینګ ویب سایټ دی، خو زه د سوچ او د فکر نه پوهیم چې دا څه شی دی. سیکولریزم په ساده الفاظو کې دا شی دی چې ویسټرن دنیا کوم چې د مغربي ممالک دي، دې دوه پلیټونه داسې ونیول. د انسان زندگی د دوه پلیټونو کې تقسیم کړه. پهلنی پلیټ کې کېښودو مذهب، بیا کسټمز کلتور شو، او بیا ریچولز مطلب د مختلف شي. دویم پلیټ کې هغې کېښودل معاشرتي نظام، سیاسي نظام. هغې د انسان ژوند داسې تقسیم کړو د دوه پلیټونو کې راوستو. انګریزانو ویلي چا چې دا سیکولریزم څونه خلکو چې انټروډیوس کړی دی، د مذهب ازادي وي. که سړی بوتانو ته، که سړی کاڼو ته، که سړی دیوالونو ته عبادت کوي، هر چاته ازادي ده. دویم هغې ته نوم ورکړی دی ډوګما. د انسان ډوګما هر څه شی کیدی شي. ډوګما مطلب هغه کوم شي ته خدای وایي، کوم شي ته مونځ کوي، کوم شي ته عبادت کوي. دویم شی سوشل کسټم ده. سوشل کسټم هغه انسان هر څه کولی شي. لکه مثال د هغې یو دا دی چې څوک مړه شي، د هغه جسم سره به څه کوي؟ خښی به یې، سوځی به یې، سیند ته به یې ولي، راځوړندی به یې، څه شی به ورسره کوي. دا سوشل کسټمز دي. په سیکولریزم کې د دې هم پوره ازادي ده. دریم د ریچولز دا دی چې موږ خپلې خوشحالیانې، خپل غمونه، هغې له موږ څنګه ریاکشن ورکوو، موږ څنګه سلیبریټ کوو. لکه مثال ماشوم پیدا شي، ماشوم پیدا کېدل به سیکانې څنګه کوي، هندوانې څنګه کوي، مسلمانانې څنګه کوي. دې ته ریچولز وایي. نو سیکولریزم دا درې شیونه، ډوګما، کسټمز اینډ ریچولز، دا په یو تالي کې واچول، او دا د انفرادي زندگی. سیکولریزم وایي دا ټول انسان سره د دې مرضي ده، انسان سره د دې اختیار ده، انسان سره د تعلق دی، هغه چې هر شی کوي دا انفرادیت پورې ده. دویم لاس کې سیکولریزم کې خو د معاشرتي نظام، سیاسي نظام، د بانکونو سیستم، زکات نظام، هر یو شی چې دا کومه ټوله معاشرې دپاره یو شان چلیږي، هغه سیکولریزم بیل کو. نو په اسان الفاظو کې سیکولریزم چې دی د انسان چې یو جوړه ده، دا دواړه په اسلام کې یو ځای چلی. سیکولریزم دا دواړه جدا کوي. سیکولریزم وایي چې د دین تعلق نشته انفرادیت سره او سیاسي او معاشرتي نظام سره، سوشو پولیټیکل اکونومیک یا سیستم کنه، دې سره تعلق نشته. اوس بجای په دې چې تاسو په دې کنفیوز شئ، راځو د سیکولریزم پیدا شوی څنګه دی، دا دنیا ته راغلو څنګه. عیسی علیه السلام چې کله د عیسایانو په دعوه باندې چې کله یهودیانو ونیولو او دغه ته کراس ته دغه کو، د هغې په دعوه باندې زموږ په هغه باندې خو هغه الله تعالی روغ اوچت کړی دی. نو عیسی علیه السلام چې کله مړ شو په صلیب باندې، هغه د ټولې دنیا چې څومره ګناهونه دي هغې دپاره مړ شو. نو ټول دنیا ګناهونه هغه په ځان واغوښتل، هغې دپاره ځان هغه قربان کړو. دا د عیسایانو سوچ دی، دا د عیسایانو عقیده ده. هغې نه پس عیسایانو چې کوم پولیټیکل، اکونومیک او سوشل سیستم جوړ کړو، په هغې کې ټول طاقت ملو شو پوپ ته، چې بس زموږ ټول ګناهونه معاف شوي دي. موږ اوس ټول خپل پاور، سیاسي، معاشرتي، ټول پاور موږ یو سړي ته ورکړو، هغه ته یې پوپ نوم ورکړو. پوپ هر څه کولی شي. پوپ وایي دا شی حلال دی، پوپ وایي دا حرام دی، که هغه بایبل کې شته هم که نشته. پوپ وایي دې سره جنګ وکړئ، پوپ وایي دا خلک مړه کوي، پوپ هر څه شی وایي. نو بیا 16 او 17 14 او 15 سنچري کې په یورپ کې ډېر زیات مذهبي انتشار جوړ شو، څنګه چې نن سبا زموږ په خطه کې دی. نو کله چې انتشار شروع شو، انتهایی خلک مړه شول، یو بل سره جنګونه شول، بیا فرقې پیدا شوې، پروټستنټس، ایوانجلیسټ، کیتھولیک، ټولې مختلف فرقې او خو جنګونه وشول. د خلکو ورو ورو زړه موړ شو. خلکو وایي چې دا څنګه چل، مونږ ټول پاور ورکړی دی یو دینداره سړي له. نو هغه دینداري له هغه ټول پاور چې ابیوز کړو، هغې نه غلطه فایده واخیستې ده. خلک ورو ورو د سیکولریزم سوچ ته لاړ چې د ملک سیستم کې موږ مذهب نه غواړو،
هغه د دې وجه نه چې خلکو د مذهب نه نفرت دی، خلکو خپل چرچونو ته تل خپل عبادت درسره کولو، خو هغوی وایي چې مونږ فیصلې په دې مذهبي طریقه نه غواړو چې ته مونږ ته وایې دا کافر دی لاړ شه جنګ ورسره وکړو، مونږ هم مړه شو هغې مړه شي، فایده ترې څه شوه؟ نو سیکولریزم پیدا د داسې ځای نه شو. بیا دویم راځو لیبرالیزم له. لیبرالیزم د لونګین ورور مثالونه ورکړل چې یو لور به پلار ته وایي چې ډیډي I want a boyfriend او ډیډي I want to go to a night club. داسې لونګین مثالونه ورکړل. نو دا غلط دي. لیبرالیزم په ساده الفاظو کې دا شی دی د معاشري اصول چیلنج کول. په ساده پښتو کې د معاشري چې کوم اصولونه دي فلحالي یاد ساتئ اصولونه وخت سره بدلیږي. اوس چې کوم اصولونه دي په پښتو معاشره کې هغه 100 کاله پس بیخي مختلف وي. کوم شي نه چې نن منل کېږي په 50 کاله پس نه منل کېږي. نو دا په هر وخت کې د معاشري اصولو سره ډغره وال چې دی هغې ته لیبرالیزم وایي. او دا هم یو انفرادیت معامله کې راځي. هغه داسې لکه که لونګین رور چې مثال دی، نو که لونګین رور لاړ شي په افغانستان کې په هرات کې چېرته یو د غرونو شپونکي سره کېني، نو د غرونو شپونکي دپاره لونګین چې دی هغه لیبرل دی، ځکه چې د غرونو شپونکي چې دی هغه ټیک ټاک نه استعمالوي. هغه مثال لونګین یادم خو نور هلکانو ته چې وګوري هغې جینکو سره لایو نه راځي، د هغه په کلي کې جینکې نه راباسي، ټیک ټاک ته نه راځي. هغه دپاره زمونږ معاشره چې دی لیبرل ده. خو بیا چې موږ ځان ته وګورو نو زمونږ دپاره انګریزان لیبرل دي. نو د لیبرالیزم یو خاص نقطه په چا باندې نشته چې دا سړی لیبرل دی. هر سړی په خپل ځان کې د بل سړي نه یا زیات لیبرل دی یا کم لیبرل دی یا کنزرویټیو دی. کم لیبرل ته کنزرویټیو وایي. نو دا معمولي ډیفینیشن هر څه درکول چې د دې کتونکو صرف په سیکولریزم باندې لیبرالیزم باندې ځان پوهېږي چې دا څه شي نه دي. خو اوس دا اسلام کې د دې څه تعلق دی؟ اخیره خبره، اسلام کې د دې دا تعلق دی چې دا سیکولریزم اسلام سره نشي چلیدی. سیکولریزم ته چې کوم مطلب ورکړی شوی دی هغې ته لادینیت وایي. خو سیکولریزم کې بیا دوه شیونه دي، یو وي اسټابلیش سیکولریزم، یو وي پیسیو یا سافت سیکولریزم. نو په قرآن کې چې کله زموږ سوره کافرون تاسو وایئ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اخیره جمله لکم دینکم ولی دین، زما دپاره زما مذهب دی، ستا دپاره دا مذهب دی. اسلام هم سافت سیکولریزم پروموټ کوي. سافت سیکولریزم دا شی دی چې دا مونږ فرقو کې تقسیم شوي، یو شیعه دی، بل سني دی، بل وهابي دی. هلکه زما جومات ته مه راځه، ته پنسل ډېرې اوچتې ساتې، ته لاسونه دلته تړې، زه دلته تړم، ته دلته تړې. نو دا په اسلام کې حرام دي. اسلام دې ځای کې دا سپورټ کوي چې دا شی مه کوئ. د هر چا دپاره د هر چا خپل بلیفس دی، د هر چا خپل سوچ دی، د هر چا خپل فکر دی. خو اسټابلیش سیکولریزم چې دی هغه د اسلام مکمل خلاف دی. هغه لادینیت دی چې کله ته د خپل سوشو پولیټیکل سیاسي ټول نظامونو نه ته اسلام وباسې، دا خدای سره او د خدای قانون د لاسه جنګ دی. نو دا پیلنې هر څه تاسو ته ما ایکسپلین کړل. اخیره ډېره ضروري خبره تاسو ته کوم. معاشري سیکولریزم طرف ته ولې ځي؟ تاسو ته ما د عیسایانو مثال درکو. لونګین وایي چې موږ ته اسلامي نظام پکار دی. نو اسلامي نظام چې کله خلک پکې خپل پاور ابیوز کول شروع کړي، څنګه چې عیسایانو شروع کړو، څنګه چې زموږ معاشره کې وشروع دی چې معمولي سوال باندې خلک وجلي کېږي، هغه معاشره کې سیکولریزم په خپله پیدا کېږي. هغه څوک بار نه راوړي، ځکه چې مذهبي مشرانو، مذهبي ټولنې د ځان نه خبرې دین کې راوستې، د ځان نه اصولونه پیدا کړل، خلک وجي، په خلکو فتوی لګي، خلکو ژوندونه یې سخت کړي دي. هغې معاشره کې سیکولریزم پیدا کېږي. او پښتنو کې څونه ډېر خلک اوس ورو ورو سیکولر طرف ته روان دي. نو دا ما تاسو ته معمولي ایکسپلین کړل. قدرمن شئ.